د یو سړي نوکر هغه نوکر بوله ډېر زیات ښکلې خدمت کو، بهترین خدمت به کو. نو هغه ترې نه خوشحاله شو، ډېر زیات د هغه دغه کار نه مطمئن و. نو یو ورځ یې راوغوښته او ورته یې وویل چې ما ستا 15,000 روپۍ تنخوا سیوا کړه. چې کله یې ورته دا وویل نو هغه نوکر چې دی هغه بلکل په تندي باندې خوشحالي، په مخ باندې خندا هېڅ هم رانله. د هغه 15,000 سیوا کېدو په هغه باندې بلکل اثر ونه شو. بیا چې داسې پکې میاشت دوه تیر شو نو دا کم دا سړی چې دی دې سوچ کوي چې یاره ما د خپل نوکر دا تنخوا سیوا کړه او د زما د سره څه شکریا ادا نه کړه او د سره مکه شان چې دی نو د په مخ باندې د سره خوشحالي نه ښکاري، نو دا تنخوا دې دوباره کټ کومه. بس 2-3 میاشتې پکې تېرې شوې وې. هغه مالک بیا راوغوښته او ورته وایي چې دلته راشه، وایي تاله چې کومه تنخوا ما 15,000 روپۍ سیوا کړې وه هغه 15,000 روپۍ ما دوباره ستانه کټ کړئ. د ده په مخ باندې بیا بلکل د خفګان او هېڅ قسم اثرات ښکاره نه شو، خپم نه شو، هېڅ هم نه. چې دی لاړه د مالک هم حیران شو چې دا له څنګه انسان دی، 15,000 روپۍ مې وله سیوا کړې نو د ده په مخ باندې خوشحالي رانله. 2-3 میاشتې پس مې د اکه 15,000 روپۍ دوباره کټ کړې، د ده په مخ باندې خفګان رانغی، دا څنګه انسان دی. هغې چې کله راوغوښته هغه ته یې تپوس وکړه، وایي تا له ما اول تنخوا سیوا کړه ستا د دې کار د وجې نه، ته ډېر ښکلی کار کوې، زه ستا نه ډېر مطمئن یم، خوشحاله شوم د نه. ما وایي چې ته به خوشحاله شې نو هغه 15,000 روپو سره ته د سره خوشحاله نه شوې. هغه مې د نه بیا 2-3 میاشتې پس دوباره کټ کړې ځکه چې ما وایي ته په هغې باندې سره خوشحاله شوې نه، ناشکري غوندې پکې. هغه ورته وایي چې ګوره دا مسله داسې نه، دا زه چې تا سره دلته کار کوم او ته ماله دا کمې پیسې راکې، دا رزق دا خو د الله د طرف نه د دې زما دپاره بندوبست شوی دی او ته ذریعه جوړه شوې. کله چې تا ماله 15,000 روپۍ سیوا کړې نو په هغه سار باندې الله ماله یو بچی راکړی او زما ماشوم پیدا شو په هغه سار باندې. نو زه چې رالم نو تا زه راوغوښتمه، تا ما ته ووایي چې ستا 15,000 روپۍ تنخوا ما سیوا کړه. نو ما په زړه کې وایي چې دی کې خو زما د دې مالک څه کار نشته، دا خو زما د هغه مالک کار دی، د الله کار دی چې ما له ماشوم راکړه نو هغه سره خپل رزق هم راولېږه 15,000 روپۍ زما تنخوا سیوا شوه. الله یې دا رزق بندوبست وکړه نو دې کې به ما ستاسو شکریا ادا کړې وه او زه به څه خوشحاله شوی یم، خو الله یو خپل بنده دنیا ته راولېږه او د هغه د رزق بندوبست یې وکړه. ښه نو بیا چې دا 3-4 میاشتې پس ما ستا را تنخوا دوباره کمه کړه نو بیا ته خفه ولې نه شوې؟ وایي تاسو چې زما تنخوا کله کمه کړه نو د دغې نه ورځ نیمه مخکې زما په کور کې یو بوډۍ مور وه، هغه په دکه ورځ 2-3 مخکې وفات شوه او زه چې څنګه راغلم کار له نو تا زما هغه 15,000 روپۍ تنخوا دوباره کمه کړه نو زه پې خفه ځکه نه شوم. ما وی چې د دغې مور هغه رزق ما ته الله کم راکو 15,000 روپۍ، بس هغه الله دوباره واغسته، هغه خپل رزق ځان سره یوړ، هغه د دنیا نه لاړه. نو دې کې ستا څه کمال دی؟ دا خو الله د رزق بندوبست کړی و، الله رزق راکو، بس هغه رزق یې بند که ختم شو.